هوښیار سوی او زمری. یو وخت په یوه لوی او شین ځنګل کې ډېر حیوانات اوسېدل. هغوی په خوشحالۍ او سوله کې ژوند کاوه. خو په هغه ځنګل کې یو زورور زمری هم اوسېده. هغه ځان د ځنګل باچا باله او هره ورځ به یې یو حیوان خواړه. ټول حیوانات د هغه نه بیرېدل. یوه ورځ ټول حیوانات سره راټول شول. هغوی وویل که موږ هره ورځ خپل په خوښه یو حیوان زمري ته واستوو نو نور به هغه نه خوري. زمري دا خبره ومنل. هره ورځ به یو حیوان د زمري غار ته تللو. یو وخت وار یا نوبت د سوی راورسېد. سوی ډېر هوښیار و. هغه وویل زه به دا ستونزه د عقل په زور حل کړم. سوی د ځنګل له لارې د زمري غار ته روان شو، خو په کس سره ناوخته ورسېد. زمری ډېر په کار شو او ورته یې وویل ولې ناوخته راغلې؟ زه به اوس ټول حیوانات ووژنم. سوی وویل باچا زه ژر راتلم، خو یو بل زمری هم شته ځان باچا بولي. زه هغه بندي کړی وم، په تېښته راغلم. زمري چې دا خبر واورېد ډېر په کار شو. هغه وویل زه بل باچا نه منم، راځه راویښه یې چیرته ده؟ سوی زمری له ځنګله د یوې زړې څاه خواته بوتلو. هغه وویل همدلته دی. زمري چې څاه کې وکتل خپل عکس یې په اوبو کې ولید. هغه فکر وکړ چې دا بل زمری دی. په غوسه یې څاه ته ورټوپ کړ او له هغه وروسته بیا له څاه راونوت. کله چې نورو حیواناتو دا خبر واورېد ډېر خوشحاله سول او د هوښیار سوی مننه یې وکړه. له هغوی ورځې وروسته ټولو په خوشحالۍ سره ژوند تېراوه.